سلامونه نیکې هیلې ملګرو په دې لاره چې راته روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا ستاسو سره د پښتون افغان چینل باندې یو ځای شوم. غواړم چې ستاسو سره د آخري دریمه ویډیو درسره شریکوم. زه غواړم چې تاسو سره په ژوندۍ بڼه دلته د پریمیس نه تاسو ته پیسې خپل سیم کارت ته ولګم. نو تاسو هم کتلی شئ چې زه د سیم کارت ته زه پیسې لګم او دلته مې چېږي زه غواړم چې خپله پیسې چا ولګم. ملګرو دلته چې دی زه چې 30 افغانۍ لرم. دا 30 افغانۍ زه غواړم چې د اډ د پیمنټ میتود د اډ د پیمنټ میتود باندې زه کلیک کوم. چې هر کله به باندې کلیک وکړم دلته موبایل د ټاپ اپ نمبر ایښلی دی. د موبایل د پول نمبر چې دی دلته زه درکوم. مثلا زه غواړم خپله داخلي شمېره چې دوی خپله تاسو ووینئ 200 ملګرو دغه د مو خپله نیک نیم چې ورکوم دلته په خپله نوم سره ورکوم چې دا نوم ورکړه دا کې مې 0 وایه 8 وایه. زه اوس په د سبمیټ باندې کلیک کوم ګورم چې څرګه د پیسې ځي که نه ځي خپل اکاونټ. ملګرو دلته زه چې کومه دغه کنفرم کوم. روغله مو ته خپله افغانۍ روغلې پینډینګ دی روانې دي پاته ریکویسټ نه ریکویسټ نومبر دلته خپله پاته ولی څومره 1.50 افغانۍ کښودې شوې 16 افغانۍ چې شوې لوړ شوي دي. دغه نه میسیج روغه ایسپی تاسو ته خپله زه وښیم میسیج کې مو ته خپله افغانۍ چې دی روغلې دي. نو ودرېږه چې زه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وګورم او دلته پیسې زه د بل تلفین عکس زه خپله دروغلم. صحیح شوه نو ملګرو دغه افغانۍ دانې دلته راغلې دي. یور اکاونټ هاز بین د 40 افغانۍ چې دي نو مو ته خپله سیم کارت ته جمع شوې د MTN طرفه د کیزي کوډ د خپله کینو تاسو خپله اول دی چې مو ولاته سره 40 افغانۍ روله. نو تاسو خپله ولیدل چې مو ته بغیر د کوم تکلیفه بغیر د کوم غوړه مو ته خپله افغانۍ جمع شوې. نو دغه نه په ستړی نه په غیم او بغیر د دې میسیج مو ته په MTN د رابطه مو ته میسیج راغی تاسو ته 45 افغانۍ تاسو ته پدې شوي چې دي 45 افغانۍ. نو تاسو هم کولی شئ چې دغه اول چې امپولا کې سیم کارت کې 15 افغانۍ کې زه یې د واخلم چې څومره افغانۍ کې دي اسپې تاسو خپله وګورئ. اول 15 افغانۍ کوي 40 افغانۍ اوس ګورئ ملګرو 45 افغانۍ کې دي زما په سیم کارت کې. نو تاسو هم کولی شئ د څخه خپله پیسې واخلئ او پیسې ډېره په ارزانه طریقې سره وګټئ. نو ملګرو وخت داسې بس مه دروئ راځئ چې د اپلیکیشن سره کار شروع کړو او په خپله سیم کارت ته پیسې ډېره په ارزانۍ سره ترې ولیږو. نو د بیا بله ویډیو لپاره چې موږ سره پاتې شئ او دغه د پښتون افغان چینل در سره سبسکرایب کړه او په څنګ کې ورسره د لایک بټن هم ووایئ. خوشحاله شېبې درته غواړم ملګرو. ښه وخت.